ها پیر سے محترم دا بعضې ملګري چې دي موږ نه وظایف ډېر زیات غواړي. څوک وایي زموږ په کور کې مشکلات دي، څوک وایي نه اتفاقي ده، جنګ جګړې دي، څوک وایي زموږ کاروبار نشته دی، او څوک وایي چې زموږ رشته نشته دی. مختلف وظایف غواړي. دا مختلف وظایف په یو وظیفه به تاسو نه موږ وغواړو او دلته به تاسو موږ له راکوئ چې په یو ورځ محترم سیاسي لحاظ سره تاسو کوم جماعت سره تعلق ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید لرم چې ښه به یې او الله مو همیشه خوشحاله باد وساته. مونږ نن راغلي وو د حضرت مولانا پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب خواته راغلي وو. دوی نه به څه نه څه تپوسونه کوو او څه نه څه وظایف به ترېنه غواړو، ځکه چې بعضې ملګري اکثر وظایف غواړي چې مونږ ته دا مسله ده، دا مسله ده، دا مسله ده او دا مشکل دی. انشاءالله دوی نه به دغه باره کې څه نه څه تپوسونه هم کوو او یو څو نور تپوسونه به ترېنه کوو. اب انشاءالله تاسو صحیح کوئ. اگر چې مونږ تر اوسه پورې چا ته انټرویو وغیره نه ده کړې، خو دا اوچت علما کرام دي او مفتیان کرام دي، د دوی مونږ باندې حق جوړېږي. زموږ عزتمندو چې د دوی اواز مونږ تاسو ته در مخکې کړو، چونکې خپله دوی عموما کتابونو کې مصروفي، نور خانقاه کې مصروفي، نو دغې شیزونو ته دوی ډېر فارغېږي نه زموږ عزتمندو. نو چې په مونږ باندې د دوی حق جوړېږي چې د دوی اواز تاسو ته ضرور رسو زموږ عزتمندو. او ما تر اوسه پورې چا نه هم انټرویو نه ده کړې، خو دا مې اول انټرویو پیر صاحب محترم نه په دې نیت باندې د الله ګواه دی چې اول برکتي انسان نه څوک یو شي شروع وکړي نو هغې کې انشاءالله بیا برکت پیدا کیږي. نو بیا به انشاءالله موږ مختلفو علما کرامو نه بعض اوقات انټرویو هم اخلو، خو صرف شروع او دا یو څو خبرې د پیر صاحب محترم نه په دې نیت باندې چې الله تعالی زمونږ په دې کار کې برکت واچوي زموږ عزتمندو. نو پیر صاحب خواته راغلي اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام قاسم جان په ما ګرانه ته څنګه خیر دی؟ الحمدلله. خوشحاله که چې رالي زمونږ مدرسې ته خانقاه ته او د دې علما کرامو او د دې سالکینو او مریدینو او متعلقینو سره کېناستې، نو تعالی د الله د دې اجر و بدلې درکړي او تا ته مونږ په خیرالې وي. الله دې په دواړه جانه خوشحاله. امین امین. جزاکم الله خیرا. پیر صاحب محترم دا یو څو سوالات دي، دا زموږ د ملګرو دي، ما ځان سره لیکلي دي. انشاءالله د دې په باره کې به تاسو موږ ته جوابونه راکوئ. ټولو نه اول سوال پیر صاحب محترمه چې دا ستاسو مکتبه ماشاءالله بې انتها لویه مکتبه ده چې ګورې ورته هر طرف د کتاب دا دونه مکتبه که زه قسمه مخورم چې دا کوم کسان کتابونه خرڅوي دونه کتابونه د هغې په مکتبه کې نشته دی. نو ماشاءالله څه بې انتها لویه مکتبه او عجیبه عجیبه کتابونه دي. نو دا ټول په ټول کتابونه چې دي د دې ټول قیمت په څو وي ستاسو په خیال دي؟ یاره کتاب چې ښه کتاب وي نو قیمت یې خو ډېر زیات وي قسم جانه، خو دا کتابونه بعضې ډېر زیات ګران وي او بعضې ارزان وي. ما اولنی کتاب هغه د مخامخ پروت راغلی دی، دا زما د عمر اولنی کتاب دی. دا تقریبا په 1983 کې یا 82 کې ما اخیستی. اولنی کتاب باندې ما لیکلی دی چې دا زما اولنی کتاب دی او د هغې نه پس مې شروع کړې ده. نو په خپله مې هم ډېر زیات کتابونه د خپل شوق مناسب سره واخیستل او خاص کر خصوصا په فقه کې، بیا د فقه سره په حدیثو کې، په علم الکلام کې. او زمونږ ملګري دوستان دي د دنیا په سر چې کوم کتاب اینی ده ته لږ ورتاو که ده مولانا انور تاج صاحب پکې راوله، دا زما دا مولانا انور تاج صاحب شو، دا هم پکې بس اتفاقي راغلی دا. نو دا مولانا انور تاج صاحب شو، دقه شانتې مولانا عمران صاحب شو. دا ټول ورځ سرچینګ کوي. نو که داسې نوي کتاب راشي پېښور کتابخانو ته یا په نیټ باندې، نو موږ ځان د هغه د هغې لپاره یو خاص مشرونه تیار کړي دي. انور تاج مولي صاحب دا ډېر محقق سړی راغلی دی، انور تاج ماتوریدي صاحب، دی بیا د نیټ نه روباسي. خو الحمدلله موږ یو لوی کافي مقدار سره داسې مکتبه چې هغه په دې خوشه علاقو کې نه میلاویږي کمه وي، او بیا خصوصا هغه کتابونه چې نادر کتابونه وي، چاپ شوي هم نه وي یا چاپ شوي خو ډېر نادر وي، خصوصا په فقه کې، په حدیث کې، په کلام کې، په تاریخ کې، په هر موضوع باندې. او دا تقریبا زموږ دا کتابخانه دا تقریبا د 1,10 لکو بلکې 40 لکو روپونه په الحال اوړېدلې ده د الله په فضل باندې. ناشنا ناشنا کتابونه پکې شته، د 1 لک روپو پورې هم کتابونه پکې شته، د 90,000 روپو پورې هم شته. موږ له یو ملګري نجیب مجید صاحب ته موږ ویو د دې شب قدر اټکي یو کتاب یې موږ له راوړی، هغه دی مسند المصنف المعلل په 85,000 90,000 روپۍ باندې. اوس پکې داسې اعلام النساء یو کتاب راغلی دی د ندوي زما په خیال، هغه په 1,40,000 1,30,000 روپۍ باندې میلاویږي.
نو کتابونه ډېر ګران دي، دا ځکه موږ پسې بیا خلک خبرې شروع کړي بیا لکه داسې چل دی او داسې چل دی. کتابونه ډېر ګران شوي دي، خاص کر بیروتي کتابونه بیا ډېر زیات ګران شوي دي. جی وایه. جزاکم الله خیرا. حاجي پیر صاحب محترم، سیاسي لحاظ سره تاسو کوم جماعت سره تعلق ساتئ؟ نو دا خو تا اورېدلي نه دي وي زه جمعیتي یم وروره، زه جمعیتي یم، زه محمدي یم وروره، زه محمدي یم، او زه حنفي یم وروره، زه حنفي یم، او زه دیوبندي یم وروره. دیوبند مونږ چاته نه پرېږدو. ګورې نور تاج استاد خاص یې نه چې ګورې چاته یې پرېږدي. نو زه دیوبندي یم وروره، زه دیوبندي یم، او زه جمعیتي یم وروره، زه جمعیتي یم. زما خو بس عمر په دې کې تېر شو. جمعیت طرف نه تاسو چېرته الیکشن لړو کړی دی یا مو اراده شته؟ 3 الیکشن د جمعیت د طرف نه لړو کړي دي د پی کې. او عجیبه اتفاق دا دی چې په دریو کې بس په 100 دې ځل نه چې ما کوم الیکشن درو کړی د پی ټي آی یو هوا او یو دروز ما په 45 سټونو باندې سټ مانه تللی هم دوکې را سره کړي دي. د ارامي ځوانانو دونه دوکې کړي دي چې حیران بشي. او دې ځل به امنیت شته، موږ د پارټۍ تابع خلک راغلي وو، موږ د یو جماعت سره تعلق ساتو، پارټۍ سره نظم سره تعلق ساتو. نظم والا پارټۍ والا جماعت والا چې څه خبره وکړه اب موږ منو. خو زما دې ځل ان شاء الله نیت د ان الیکشن ته راغلی دی، ان 24 ته ویل کېږي، هغې ته مې نیت راغلی دی ان شاء الله. ها پیر سے محترم، دا بعضې ملګري چې دي موږ نه وظایف ډېر زیات غواړي. څوک زموږ په کور کې مشکلات دي، څوک نه اتفاقي ده، جنګ جګړې دي، څوک زموږ کاروبار نشته دی، او څوک چې زموږ رشته نشته دی. مختلف وظایف غواړي. دا مختلف وظایف په یو وظیفه به تاسو نه موږ غواړو او دلته به تاسو موږ له راکوئ چې په یو ورځ باندې ځان پیر کښېنه. ګورې ښه دا پیري ما ته په 40 کالو کې د خپلو صاحبانو نه راغلې ده، د نقشبندیانو نه، د چشتیانو نه، د قادریانو نه، د سهروردیانو. نو ته که په یو ورځ کې پیر کېږي که نه، نو بیا هغه د یو ورځې والا ملا به شي. یو بادشاه وی به زوی راله په یو ورځ کې ملا کړي. بس نور چا خو په یو شپه کې ملا کولی نه شو. بس یو ملا راغی، هغه ورته وایي چې څوک سهار له څوک راځي، بس ورته وایي چې نه یې منم. نو به چې څوک په هم راته ورته به یې وایي نه یې منم. لویه کیسه ده، نور یې نه ځم. نو دا د یو ورځ پیري ډېره ګرانه ده. نو بس خلک مولیان به وله راتله وایي دې کې څنګه چل دی هلکه، وایي دې کې اختلاف دی. نه یې منم، نه دې کې اختلاف دی. یو مولا ورته چل خولی چې وایي چې دې کې اختلاف دی. بس یو پوی مولا راغی چې دا سړی بالکل پسې نه پوهېږي. نو راغی وایي څنګه چل دی، ایمان او اسلام او لا اله الا الله، وایي دې کې اختلاف دی. چې بس دی واورېدی چې دې کې اختلاف دی، په توحید کې د چا اختلاف دی. نو خلک پوه شو چې هلکه دا د یو شپې مولا دی. نو څنګه چې د یو شپې مولایي قبوله نه ده، داسې د یو ورځ پیري هم قبولېږي نه. موریدي به کې د موریدۍ نه پس به بیا پیري کې. خو خیر داسې اجازې یا داسې اوراد یا داسې وظایف کو ستا پکار دي. نو زه به انشاءالله د مرګرو دوستان ته خپل خصوصي اعمال والا اشیاء انشاءالله ویم. د مال او دولت لپاره مال ښه شی هم دی او ښه شی هم نه دی. هغه رحمان بابا وایي چې دنیا خم ده او دنیا نم ده. ښه دنیا چې د دین دپاره ښه ده او چې د دین دپاره نه. نو پندره نو ملیان، طالبان، قاریان، حافظان دی د دنیا د وسعت لپاره الله الصمد وایي. دی کې زمونږ د مشایخو نه نقل الله الصمد دی. او د چا چې تجارت کمزوري وي یا نه چلیږي، د هغې لپاره د یا باسطو یا باسطو دا ټول اوراد 100 کرت چا باندې او هره ورځ چا باندې چې قرض وي، د هغې لپاره دی لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه وي. بیمارو دپاره اکثر زموږ څونه د صحت د وجود بیماری چې دی کې د مشایخ قادریه خواجاګانې چشتو نقشبند د طرفه ماته یو خصوصي اشیاء مې لو شوي دي. یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، چې انشاءالله وایي څوک 100 کرت یا د دې ساختونه لیکې ورکوي او کم از کم 100 کرت یې چې انشاءالله وایي وجود به د انشاءالله سم وي، بیمارونه به د الله تعالی په امان کې ساتي. اوس ملګرو دا یو څو تپوسونه او یو څو سوالاتو ډېره زیاته انټرویو اوږدو نه، بس صرف اور صرف د برکت په نیت باندې ما دی نه دا انټرویو وکړه. خو صرف د منځ کې زه یو خبره کوم چې اکثر پیر صاحب محترم خپل کرامت څه ذکر کړي یا داسې د کراماتو خبرو کې، نو بعضې ملګري بیا غلط کمنټ کوي زما عزتمندو. دا خبره تر اوسه پورې دغه رفیع الله بهي چاته کړې نه وه، خو دې ته مونږ یې سرپرایز کو زما عزتمندو چې د پیر صاحب کرامات الله رب العزت دی کې کرامات ایښي دي زما عزتمندو. قسم پې درته خورمه دغه ملګری موجود دی پیر صاحب محترم سره چې اول ملاقات وشو دا بې لا دی ته هم نه ویلې، نو ما ته دوی په خپله وویلې پرون یې راته بله ورځ په لاره کې ویلې دي چې څنګه زما پیر صاحب سره ملاقات وشو اول ملاقات وي د شپې مې صحابه کرام په خوب کې ولیدل. نو او چې دا دی یا الله رفیع الله کامیاب دا اول ځل تاسو واورېدل شو. دا خو ما خپل کرامت اول ځل تا نه په خپله باندې واورېده. خو زه بچي الله پاک ته دې ځله د معشوق او د محبوب اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات سره زمونږ نصیب کړه. ماشاءالله دې باندې خو زما ډېر خوشحاله کړه. ګورې
نو زما عزت مندو پیر سے محترم ته الحمدلله دل د چوس مونږ ناس زموږ کیفیت سبیل شانتی دي زموږ خبرم په خلی باندې ناراضي نو اولیاء کرام سره بغض ساتل الله رب العزت فرمای چې د زما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرفنا جنگ ته تیار شي نو داس اولیاء کرام پس زما عزت مندو کوشش کو چې خبرې ونکو او د دې په خبر باندې عمل کو زما عزت مندو کینه دای سره کچا بغض ساتلو دا خلک بیا په دنیا کې ناکام دي او برباد دي او هلاک دي زما عزت مندو او په آخرت کې بیا اسیم تباہ برباد دي نو کوشش کو زما عزت مندو چې د دې په خبره باندې عمل وکړو او د دې چې کم کرامات ذکر کړي په دې باندې مکمل یقین کو زما عزت مندو کرامات خود الله رب العزت طرف نه دي د چا طرف نه خونه دي زما عزت مندو دلته بلا شي کسان د اوس موجود دی الله گواه دی ساره داس مونږ راغلیو او لس کسان جزین وشل لازي بلا شي دلته زما عزت مندو په پیر سے محترم باندې راشته فتاوی د پاره خلق راضي نور معلوماتو د پاره خلق راضي نو دا دونه مقبولیت او قبولیت چې الله رب العزت دی ته ورکړی دی نو دا دینه معلومیږي زما عزت مندو چې الله رب العزت دی ته مقام او مرتبه ورکړي دا نو دی چې کومه خبره کوي غلط کمنټ مکوي زما عزت مندو او خې کمنټ کوي سبحان الله او ماشاءالله او وای نو الله رب العزت بندر نه خوشاليږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو نه روزه شریفه کې خوشاليږي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت د عمل کولو توفیق تاسو خوشاله کی کامیاب شئ برکتی شئ او دین او دنیا م الله تعالی سره د منګه